سلام علیکم ستړي مشه جوړ تکړه په افغانستان کې او په خوست کې همدا اوس یو له یو مشر سره غواړم چې خبرې وکم د افغانستان په حالاتو وغږیږو د په بهر کې هم وخت تیر کړی دی په دې به راته وغږیږي بیا راغلی دی تللی دی او اوس بیا دلته په وطن کې دی مخکې مې خبرې ورسره کولې وای دلته مې طبیعت روغ دی د په جرمني کې زده کړې کړې دي او د جرمني طبعا شرایط د دې هېواد سره ډېر فرق لري خلک اوس لیوني دي خارج ته درومي او دا سړی راغلی له خارج نه خپل وطن ته او دلته طبیعت یې هم جوړ دی نو حاجي صاحب خزانګل چې دی تڼی دی او د تقریبا عمر یې 15 اتیا شاوخوا دی که نه تقریبا دومره به وي 15 اتیا کلن خو تکړه ښکاري ځوان ښکاري اوس هم او په دې وطن کې خوشحاله دی حاجي صاحب اول خو ستړی مشه اول درته وایي چې ولې په دا وطن کې خښولي خلک تښتي ته وطن ته راغلی یې دا لکه چې په وړي کولي موږ چې وړه وي دا یې زده کول موږ ته معلومونه چې وطن مور ده دا مور دومره تاثیر انده کړی دی چې مور نه څه بدیاته شي نو خو د ډېرو خلکو مور دی نو بیا دی ویلی مور نه تښتي خو دا کچه شوي دي او بله دا چې فرق یې څومره دی ته ولده شه د خارج او د افغانستان ډېرې خلک یې پر ډېر فرق لري ځکه دلته امکانات سخت دي امنیت نه و مخته هېڅ خو دغه د امنیت راغلی دی دلته مثلا بېکوري ډېره دو په دا وطن کې تربګنۍ شته دوې شته دا ټول مسایل تون ځوروي نه نه سرچپه کیسه ده زه فکر کوم چې د امنیت د هر انسان دپاره د مور غېږه چې دوه هغه په ټول نه په امن کې ځي دی چې موږ په غېږ کې وي سړی او زه دا وطن داسې تفریحي لکه مور چې کړم او دا مور چې دا خوږه ده راته ډېره د دې سبب نه زه په هر تکلیف چې وي بیا هم کښلی یم لږ په غر ته وغږېږه خپل ژوند په باره کې داسې معلومیږي چې ډېر کلونه مخته تلل شوی وي خارج ته او په جرمني کې فکر کم په فزیک کې د زده کړې وکړې که نه ریاضي او فزیک خو په ریاضیاتو کې د زده کړې وکړې او په جرمني کې څه کوله د تېر کړل غولته نه کوله نو څه دې وویل په نیکوله کې یو خو پوهنتون وه یا نه څه اول ژبه زده کړه ژبه زده کړه بیا یې نه بیا موږ دغه شرطنامه چې دوه هلته رسمیت نه پېژني یو کل به بیا هغه یې چې بکالوریا وکړي که نه بیا مې یو کل بکالوریا وکړه که نه بېرته بیا پوهنتون ته راغلم او پوهنتون کې بیا نه ژبه نه وه زده د هغه نه په یوه کل کې چېرته دومره ژبه زده کېږي چې ته هغه وکړې ډېر مشکلات هم لرل په هغه کې درس دلته د ټولو نه لایق شاګرد زه وم ریاضیات او فزیک کې او ولته د ټولو نه اتمبلترین نفر زه وم په ریاضیات او فزیک کې ځکه ساویه دی هغه د افغانستان او د جرمني ساویه سطحه یې لوړه وه که نه تعلیمي سطحه یې نو دا څه کوله مخته وه تقریبا داسې د ظاهرشاه وخت و 40 شپېته کې د باچا اعلی حضرت محمد ظاهرشاه وخت و 40 شپېته کاله او هغه کال دی چې زه یو کلن وم په هغه کول کې خو نه لوړې ولته تحصیل د وکړه بیا بېرته روغلی که ولاته پوته شوې سره بېرته روغلم خو بیا څه شی دې کړل معلم په کوم ځای کې د اول په خوشحال خان لیسه کې وم ځکه چې مو په وړي کولي دا ارمون و چې زه باید هغه شم وزیر معرف ورته وویل چې اماني لیسې ته ورشه مو ته وویل چې نه زه خوشحال خان لیسې ته ځم خوشحال خان لیسې ته ولګلم خو زه فکر کوم چې هغه ځای کې وزیر معرف هم دا فکر وکړ چې مزغمه نورمال نه دي چې دا زه یې هغه اماني لیسې ته لېږم او دا هغه ته ځي ځکه هغه سطحه لوړه وه که نه جګه وه یې خو ډېره خراب سویه وه جرمني ژبه یې وه مو جرمني ژبه زده وه خو مو چې څه چار سر کې فکر کې خو مو هغه خلک مو وطن دي خوشحال خان چې دی غري خلک دي دې ته ورسم زه سبا کې ته هغې د پوره میلی دی خوشحال خان ته ولاړم خوشحال خان بیا رضا ورکړه چې ښځې ته ځم بیا دی فکر وکړه چې دی مزغه هغه نه دي عادي نه دي چې دا یې ښځې ته درېمې وي د کوبل نه خلک څومره عرضي کړي چې هغه ته شي روغلم غرغش لیسې ته غرغش لیسه کې مشکل لرل ځکه چې ولته غرغش لیسه کې اکثریت د خلکیونه وو بلکل معلمون یې چې خلکي به نه وه معلم یې نه پرېږد خو مو مقاومت وکړه حتی ته پنچمه ګرځوله مو چې وایي لومړی سټ کړه
چې هغه شي خو د سیاسي لحاظ دی چې وښیله خلکو ته چا سره وې په سیاست کې زه هیچ سره نه وم زه کله ونه یم چې هغه د زه اصل کې هغه مو د ماوستون سره هغه لرله دا د شغلایونو او د ماویستونو نوم په پرېت و دا هم دی چې هغه دا فرق یې نشي کړی چې هغه ماوستون یو چینایي دی عالم دی دی فکر کوي چې دا چې ماویست خوشبین دی خو خامخا شغلی دی که نه هلته مو په ټوله کې شغلایون زخت وي که چا متعصب پښتانه په ضد هغه خبرې که نه خو زه هغه نه وم او خلکیونه به فکر کوي چې پرچمای دی پرچمونه به فکر کوي چې خلکای دی دا کې وانه پرېږدو نظم معنا دا چې خوشحال خان کې د بیا معلم شوې استاد شوې یې نه بیا روغلی غرغښت بیا غرغښت ته روغلی بیا یې نه څټ ته غرغښت نه بیا لوړم هغه ته مرکز ساینس کې هغه شوم استاد شوم کوبل کې په پوهنتون ته معلمین ټرېنول خو معلمین به تلل د هغه اطراف نه بیا به مو ټرېن کول ولته په ریاضیات او فزیک کې بس هغه نه بیا مرکز ساینس نه خلکونه یو ډول خونه بندي کړې بندي کړم بندي ګناه دې ته وښیله چې په کومه ګناه هېڅ ګناه نه وه یوه ګناه یې وه چې تو په کوم مجلس کې ویلي وي چې هغه تو بریتینا پرېښې وي بیا چا پوښتنه نه کړه چې د بریتینا چې تو ویلي وي چې د بروتوکراسۍ کې زه غواړم چې ور شامل شم د بروتوکراسي ته ویلې وې ته یې مو ته دا خو مې ویلي دي خو دا مې ټوکه کړي دي ویلي مې دي دغه کور مې کړی دی خپل ملګری ورخاله معنا دا چې بندي شوې څومره وخت میاشتې بندي وم څه میاشتې بندي شوې بیا بندي خونه نه خلاص شوې بیا خلاص شوم نه بیا غره ته وخته بیا مې جهاد پیل جهاد شروع کني که بندي کړی نه و جهاد نه کو نه څنګه نګد ترين دوست چې د خلکینو وځوم کاینه زوی امکان لري خلکینو په مخ کمر کړای کچې زوی دای بندي کړای نه نو خلکین ویل د نه ګرون وې د نه مخ ته چې باندې دي کې ویل نه مو د سپیکر کې چې دا کور کړلی جوړي و خلک ته نو زه خو ولته غنوم اصلاحات غوړي دیموکراسي غوړي ازادي غوړي زه دا چې دا صحیح مسلمانانو ما په غاځي زمين دا غدا لوندو ما دا غنا نو دامنه چې یو رژیم روغای ولته چې کور کړلی ډولای خلک ته پیدا کوي دنه مونږ نشه غوښته زنه مقصد نه وکنه مقصد مو ولس چې ګټه سوال خدای باندې کړي ته په دې چې را نصر جوړیږي بیا لوړ غره ته وخته جهاد چا سره په جهاد چې باندې کړم بیا دا سوال چې مته دا ثابت شو چې د هیڅ غانه پرېږدي ځکه چې زه به انګ دې ترين دوست زوم چې زه باندې کړم وژلم یې راس نه حتما نه وژلم خو شرایط نه راول زه خو نو مو چې هیڅ غانه پرېږدي چې زه باندې کړم نه دا معنا لري چې په ټول سر خو چې خلکی نه وي هغه نو خو ټول خو به داسې نه وي یونیم به داسې کوي دوی خو دا سیاست خو داسې نه و دوی وړې وړې کې سیاست ټول اکثره داسې امنو مشرون هم متمالیم نه دي کنه دا مشرونه کې چا سره بلاد چې د پیژنځ چا سره ده مشرون یې نه پیژنځ د امیر خدون ناسي چې هغه فقیر محمد مخدد هغه وکړ سره رحمان باقی نه نره میڅ غانه پیژنځ نو معلومه شو چې نو سره جوړیږي جهاد د شروع کړه نه د ته پوښتنه چې دای سیګانه پرې چې نه پرې دغه نه دی باید یا نوی یا باید چې وی نه وړ افغانستان ورکی خو جهاد بیا چا سره وی چا په ډاله کې یا روغله ما ډېر دوا کوله خو دغه څه یو چا سره نه ومه خلا زوب په تنای کې په دغه ورځدم دا ټیپک دا دی ویلاس دازي ټیپک دی دا دام چې شریک پیدا کو ته تم دویر کې چې دا قیامت کې بیا خدای ته درس نه چې مخ اتفاق نه لرو اتفاق من لرلای یا جنګ دما ان دا د اتفاق ګرام نه کړي نه راته پیږي دا دوا کوله وګرځي دغه نه رول داغه د کلاشنکوف رول کلاشنکوف چې رول دی مو ملګری وړه روحان هغه شو تاثیر لوند رول چې په اتفاق هدي د کلاشنکوف مسله جوړول مېلونه ما کس کې هغه مولوی صاحب خالص ته ورغله مولوی صاحب خالص خپل جمعیدا او متهغه سره خوند ورکو چې جمعیدا به مو چې دا چې زون ویژنی
خیانت نه شي کړی لکه چې دا خو یې چې اساس هم رمانه خیانت پسې وکړو نن نه را دا سر ته برېښېدل لکه بزري خلکو بیا خالص ته ورغله خو خالص سره په جهاد کې څومره وخت دی نه لاس ته تر اخره خو په اخر معنا ده چې 92م کول پر چې مجاهدین روغلل څه دی هغه وکړل دا خالص میخ ته ولیکل چې میخ حزبون حل کو تاسو کوم وسلې چې سره دی هغه خیریه کړی کې ولګوي خدا سه مرویدلې دي چې تاسو جرمنی نه چې پازي کې مخکې مولته درس ویلای او روابط هم لرل یا چې دینم پیسې وخوسته حکومتینه مو خوسته پیسې نه وروړي او پیسې په چی په جهاد لګولې کپ نه رشه جهاد کې خلک ته نوريجه ورکړي مو وشلې د ګرباز نادر شکور تني د درول سولایته مې په خلا لاس کیلو نوريجه ورکړي خلا یې نه کپ څنګه کې بوا خلا ته سړی سار په سړی سار نه ورکړي کپ څنګه کې بوا کچر بوا بیا مې 3 کیلو مې ورکړي د ولته نه د خدا پیسې خدامره پیسې وي چې بالکل اندازه نه نو ویل جرمن ویل کومک د سره کې شي پر در کولې پیسې هغه خپل کاپیر دي نه خرسونه د کمل وي خو دې خاطر مو دایته وی کني تاسو هم نه ویمړه نه کارسون میګ در پریګ دي عرب ته درسي تل دنه نسی رب دنه نسی غنه زه چې جنگېګم پیسې خدا سره کوي چې خپل با تاسو وایي تاسو په دانه پیدای چې د خلک چې ریپیرو کوي څه وی چې پښه د خدای د پوره میګک نه نسی په دانه خبر وي د پیدا مې نه دښته په مخ پیدا مې په تا غاندې نه چې تاسو چې زه ادي سړای نه مې تاسو مو ته پیسې کوي نو زه وایم چې تشکر تاسو مو ته پیسې کوي چې زون وژنم تاسو د پوره وژنم مو خو ته نه ولای دا خو تاسو نه وړه عربانه سره منطقه ده نه سي دې سره نو تاسو به ډیر علاقه ولرئ دې څه چې خو ومنل شوي ته خبره ومنل نه ذکر کوله خو ان سرته بیا جهاد چې کامیاب شه مجاهدین روغل بیا وسره پوت شو بیا وسره مشکلات جوړ شو خپل کې نشته انا او جنگي نه کول کنه مو ولس له جنگ چې بیا دلته پوت شو خېست کې بیا لوړ څومره وخت پره نن ورځ پیره خو بیا دلته یې من هر کل یور بتلما جهاد وخت کې هر کل یور جرمني ته درې میاشتې مې تر اوله درې میاشتې مې په وخت کې یو درې ورځې نه لیکلې او خپل ته ملګری وی یګه پلانر ته جوړول شي کېږي نو ولته دا سمیر ودلې دي چې تاسو پیسې غټول چندم یا نور حکومتونه او دلته مکتبینه جوړول څه مکتبینه هم جوړ کړی دي نو ته نو مکتبینه مو وخت کې جوړ کړی دي چې ولته زمولیونه نه پرې کوم کوملیون نه وای نو به اوړه او ماته سي تنای وای خېس وای لکه چې تنای کې موته ولته وای چې په خینه کې مکتب جوړ کا مولوده سبا کو ته می پیسې ورکړي تا نو خو ته خپل مجاهد سړی بیا مولو ویل نه پرې خو دا به دې نه پښتنه وشي دا به مو کور نه پته شوې نن ورځې پر دلاته خو کله کله درې مې کنه جرمنی خد زدادو صحیح کنه نیمه زدادو کنه نصر کې د ویرا شوی نه د جرمنی ځکه عمر دا ډېر دی خپلما یو کول څه هر کول به یو ور خپلما نو تم کنفرانس نه ورکول کنفرانس چې دا وکول چې زه به کوي نه کنه انګریزي دا زدادو نه خو سره نږدې دی یو څه اندازه کنه نږدې دی چې بل څه بغاګي لکه چې خو لنډه دا چې یسم فعال یسه کې مثلا دغه هغه چې دا د خوست سویز خوانځي د خپل توپ نه وخت جوړ شوی دی دا ته هغه جوړ کړل دا د سپینګری ټولنه خو د امریکایانو په واقع به اصله ته ټولنه جوړ حزبونه جوړ د خدای حزبونه جوړ شو بیا امریکایانو پیسې ورکول کنه متنره شي پته نه سپینګری ټولنه مې جوړ کړل سپینګری ټولنه کنه سپینګری ټولنه بیا چې خبره منله کنه ډېرې منله د سپینګری ځکه مو دا سپیکر وکړ چې پلوري چې توشي نزای زمانه ته دي د سپینګری چې توشي نه امکان لري ټول خېستې توشي د څنګه د خو وخت نه دي تریږي است هغه بل وخت روغای بل رژیم روغای بل نظام روغای دا اسنای نظام سرګدا د خبره وروي کنه زه نه مستقبل خو څه خواند کوي نسرګه خواندر کوي بس خواندر کوي چې کیسه نه وروي چا کیسه خو وروي ځان چې وروي خو مو باید نه وروي
ځکه موږ په هغه کې جرمني کې تعلیم کړی دی موږ باید بدګمانه وي دی باید موږ په شان په خلک د اعتبار ونه کړي دا معقول دی خو تاریخ هم معلوم دی چې ټول ته صحیح د تحصیل کړی دی خو جهاد دې کړی دی افغانستان سره د کومک کړی دی دا خو دی ویني ټول نو بیا ولې د خبره نه وي ولې د سره باد وي دا هغه نه دی دی اصل کې دی د پر ایډیولوژي مهمه ده معنا چې ایډیولوژي سره نږدې دو ایډیولوژي باید دی ته ورنږدې نه وي دی باید داس فکر وکړي چې موږ ایډیولوژي نه دوی ورنږدې ځکه چې موږ په جرمني کې تعلیم کړی دی موږ نه باید دی اعتبار ونه کړي یعنی که په مونږ دې اعتبار نه کړي زه په دا دی ته ګرام نه یم فکر کوم چې خو موږ په جرمني کې تعلیم کړی دی جرمني ایډیولوژي چې دو چې څلور هغه بیا مسلمان وي هغه بیا هغه رقم نه پاتې کېږي لکه موږ خو مخکې د وویل چې دا بهترین حکومت دی په اصطلاح طالباني حکومت د افغانستان په د تیر لاند تاریخ کې یې ټول نه ښه دی ولې ښه دی خو په دغه ښه دی چې دی زه دغه نه ډېر ستړی یم چې حکومتونه وي چې روغلل پوس په اوو کې به وي ولس په یوه اندازه و دی به پوس یا امریکې نه یا روسیې نه یا بل کوم ملک نه به اداره کېدل هغه کلتور به روړدل ته بیا ښه اسلامیک بلاد نه وي او دغه چې دی اولین حکومت چې موږ په ساویا جوړ شوی دی فکر مې چې دا حکومت چې دی تاسو په ساویا نه دی تاسو نه ډېر سرته دی او تاسو یې سرته کش کوي مونږ به سرته وي مونږ به سرته وي خو نه مو یې مېر نه دی سرته مو یې کور نه دی سرته مو یې غنا نه کلیګول نه دی په شل کولې کې خو دلته ډېر کور وشو څه پیسې څه تعلیم څه بل شي هیڅ دغه شل کوله د نه را سرته راوندي دی ته د کور نه یای مليون یا هغه اسلامي ایډیولوژي دې ته کور نه یای ته تخریب یای موږ شل کوله تخریب شوی موږ مزغصبین شوی دي کنه ته مزغصبین دي او ځکه چې ولته تعلیم هغه کړی دی هغه رقم نه پیږي چې کیمه میګ ولست پیږي میګ نه کور شوی دی شل کوله دیرش کوله څلوېښت کوله کورند شوی دی میګ هغه خپل کلتور نه خوښای دی نه خو په دغه خو ځا پیږم تا پیږي چې مثلا جنکۍ تعلیم مشکل نه دی دا واجن کوي تعلیم پیدا کړی دی دا چې لار شي بار شي په دې غند اور برباد شي دا خو درګه دې نه کتیر شي جنکۍ تعلیم خو اتمه ته په سره خو ته خپاوي چې کاش کې دای پرې کې وای ته خپاوي چې موږ په جرمني کې تعلیم کړی که تعلیم مولته نه وای کړی دا نه ته خپاوي خو نه چې ته خپاوي خو ته زورېږي چې جنکۍ مکتبینه ویل باندې نه ته زورېږم چې د ایډیولوژي ته حاکم ده د دین حاکم ده دین نه کور کې دا مو نظر غلط دی دی صحیح دی نو خو ته چې د دین په چوکاټ کې دا کور کې زه فکر کوم چې دین په چوکاټ نو خو په دین کې خو موږ چې مطالعه کړی دوی چې جنکۍ تعلیم کړای شي نو خو زه ته تعلیم کړای شي خو هغه شرایط چې دای په دین کې ته مناسب دي هغه یې سفر نه دي څومره وخت به ونځینره درې کوله خو تیر شو څومره ونځي 150 ورځې تیر شو زه په جنکۍ کې بالکل سور نه یم موږ په 80% وړي کې به سواد دي نو فکر نه کوي چې مکتب ته نه شي په خارج کې یا چې دای خزه چلو موږ جرمني کې تعلیم کړی ولته یو هغه استپنی دو کله چې کارخانه کې هغه مزدورون کام شي د خزر والی اول چې سړای پیدا کیږي خزه ته کور نه درکېږي نه خو ټول دنیا کې فکر نه کوي چې په داسې کې چې د سیکتو کسي اسوینی دي کنه هغه به وایي چې دا خزان ګل خو زړه یې خلوصه کسانه کې د په جرمني کې تحصیل کړی دی د ډاکټورا کړی دی په دا کې دا یو خدای دی جنکۍ تعلیم ته دا برعت ورکوي چې باندې وي دا بالکل ونار ته یې آفرین دا حق لري ځکه چې د موږ خراب شوی دی موږ په شان خراب دي ځکه ته خپایم کچېره د مزغه خراب شوی نه وای ته خپه کېدم نه بیا نه خپه کوم هیڅ هغه خلک چې په مزغه منځل شوی دي پردای کلتور یو خوښه ده ا د کیسه ته ډېر خپه دي ځکه چې دا په ریده ده چې جنکۍ بل نو خو چې په داسې کې پښتنه وکړه په دا خست کې په افغانستان په ډېر ځای کې چې زه وګرځیدم افغانونه ته خپه دي د موضوع ته خو افغانون ډېر کم دي ډېر کم دي څه فیصد تعلیم یافته دي تعلیم یافته څه فیصد په تعلیم یافته دي هغه تعلیم یافته خلک په افغانستان کې زه فکر کوم چې 50% دي یعنی دا کیسه زړه خلوصه کې طالب خطر خنه کې دا خبره نه طالب د خطر نه زه څه جنرال اسم د یو څه نه کوي ځکه ډیر خلک دی په دا وطن کې هغه رښتیا زړه کیسه نه کې طالب نه ډوریږي او ته زړه کیسه نه زه زړه کیسه کوم زم چې کاش کې په دې غند ډېر خوشاله ما چې مو په ژوند کې داسې یو رژیم راغی خو دې خلک ته په افغانستان کې نه ندي ک بدیا دي سرګ دې ته قناعت ورکوي چې حاجی صاحب خزانګل خبره و منای چې مکتبینه د باندې وي دا خو څنګه دي سره مې زه دا قناعت ورکوم چې مو
پلور نیکه هغه مسلمان وي او دغه ایډیولوژي په می کې ځای لري په هر مزغې کې مثلا یعنې دا ایډیولوژي چې مکتبینه جنکۍ ته باندې وي دا ایډیولوژي نه ده ایډیولوژي اصل دین ده شرع ده چې د هغه نه د جنکۍ مکتب خاص تو څه میندلی دي دا خو روشن فکرون دغه سر نه اچوي جنکۍ چې پړي کې هغه طالب په پړ کې زه خو طالب پړوم نه زه خو طالب ته تقویه ورکوم چې د خپل دین په چوکاټ کې چې ټول ولس یې ملګری دی تاسو خو دا نه منئ چې هغه نریزې یا مثلا هغه ورژله دغه هغه طرفدار ته نه منئ ځکه ته بدل شوی یې که ورژلې ته لور شي تو پرې خوندې کړه تېر سهار نه درته خوندې نو خو خلک ورته دا تمه لري که خلک خزانګل ته سپین تڼي ته دوی نه دا تمه لري چې دی لږ څه مخته لوړ شي او د جنکۍ تعلیم چې هېڅ باندې دی ته د کور وکړي خو د تمه یې غلطه ده ځکه چې موږ ټولې جنکۍ مکتبینه جوړ کړي دي ځکه موږ ته میر ډېره ګرنه وه که نه زه میر ته یتیم میر پوته خو جنکۍ مکتبینه دې جوړ کړل او هېڅ بند شول په خفه نه یې نه هېڅ په ښه نه یم خفه زه یم چې دغه نه بهترین مکتبینه دی جوړوي که فرض کړه مکوي ته برابره شي په دنیا یې پرېږدي هېڅ خو ټوله دنیا دی مخالفه ده یو طرف نه لوګي مخانه سي هغه ورکوي بل طرف نه بندیزونه پرګوي دا د غوړه دنیا نه پیږي دا نو ورکه پیږي ته بیا سرګ نه پیږي چې ته بندیزونه اندرګاوي اخیری خبره ځکه چې وخت کم دی اخیری خبره درته وکړه چې کچېرته ته مثلا وغوړې چې طالب د خبره اوروي هغه خبره به کیمه وایي چې طالب یې تو خبره اوروي هغه خبر زین چې طالب چې مو اوروي دا چې کسې چې بدینه نشي چې دای بدینه نشي دا یې بدینه دي کنه نه دی بدینه خو بدینه باید نشي بدینه باید نشي دا معنی لري چې دای باید په د دین محکم ودرېږي کچره له خلاینه وکړه یا امریکای سره یا مثلا د سندنګ سره بیا ایمان درې ډیره مننه حاجي صاحب خزانګل او د ژوند کیسې راته وکړې د تیر نه تر نن ورځې پورې خو اوس هم تکړه دی او کامیابي د غوړمه څه دی وی مو مقصد لا دغه و چې نو تاریخ بالکل داس ده بالکل ارینده زه یتیم مړکا یو ماده ته وګای ته هغه خدان دی یو کتاب لیکل شوی دی په جرمني دلته 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې سره دلته چې له مناقشه وروي کنه هغه نه به کتاب جوړ کو دا چیرته دی دا کتاب چې کېدای شي خلک پیدا کی وایي آلمان کې خرڅېږي دا نوم دې راځي په زړه کتاب نوم هغه ده نه ماتېدونکی تغییر نه منونکی ژوند ډېر ښه نو وایي کسې دا کتاب دغه دی شته په جرمني ژبه دی جرمني کار شته مننه ژوندی دی ښه شول دی ډېره مننه الله مال